Muslim English Language Institute. Telephone calls. تماس‌های تلفنی. تلفنی اړیکې. Ali is from Afghanistan. Ali از افغانستان است. علی د افغانستان دی. He is a student in New York. او در نیویورک یک دانشجو است. هغه په نیویورک کې محصل دی. He calls his family in Afghanistan. او با خانواده‌اش در افغانستان تماس می‌گیرد. هغه په افغانستان کې له خپل کورنۍ سره اړیکه نیسي. Afghanistan doesn't receive as many international calls as other countries. افغانستان مانند سایر کشورها تماس‌های زیاد تلفنی دریافت نمی‌کند. افغانستان لکه نور هیوادونه ډیری بهرني تلفني اړیکې ورسره نه نیول کیږي. بریالای is a doctor in New York. بریالای در نیویورک یک دکتر است. بریالای په نیویورک کې ډاکټر دی. He is from India. او از هندوستان است. هغه د هندوستان دی. He telephones his family in India. او با خانواده‌اش در هندوستان تماس می‌گیرد. هغه په هندوستان کې له خپل کورنۍ سره اړیکه نیسي. It costs him a lot whenever he calls. هر زمانی که او تماس حاصل می‌کند هزینه زیادی می‌پردازد. هر کله چې هغه اړیکه نیسي ډیر لګښت پرې راځي. Nelson is Brazilian. نلسون از برازیل هست. نلسون د برازیل دی. He is an engineer in New York. او در نیویورک یک انجینیر هست. هغه په نیویورک کې انجینیر دی. He telephones his family in Brazil. او با خانواده‌اش در برازیل تماس می‌گیرد. هغه په برازیل کې له خپل کورنۍ سره اړیکه نیسي. He has to talk on the phone a lot. او زیاد باید با تلفن صحبت کند. هغه باید په تلیفون کې ډېرې خبرې وکړي.